صادر دی پوگک در روانیگا ز صادر دی پوگک در روانیگا و انتظار سنوخ کلو تابسته نو می ناخل مزان پیجنی پخپلا رانی زړوړې د کلی کې وکسته ګیله ګیله او مانه مانه ختم شي زمونږ درمنځ فاصله ختم شي مړه یوه کوکه دې څه راکړې مړه یوه کوکه دې څه راکړې ما نه دوه واخله چې کیسه ختمه شي او د ده دا شعرونه دې ټوله باس ته ډالوي دا چې مرور ګرځي ته ګرځوم قسم دې که رضا مې کړي او دا ځلې که خپله خواله رانیلې او زه به غټ ډالیم که په خوله مې کړي شروع کوم په نامه د هغې بادشاه چې د بادشاهانو بادشاه دی د شعر استادان ناست دي اعظم بونیري صاحب مختار خیران صاحب ښکلي ښکلي مشران ناست دي ډېر په بښنې سره یو کیسه راته وایم چې زه صادر دې په اوږک ده روانېږه زه صادر دې په اوږک ده روانېږه او انتظار سنو ښکلو تابس دی نو مې ناخله مزان پیژني پخپله رانې زړه وړې د کلي کې یو کس دی یو بله کیسه راته وایم چې یاره قسم دی که یې وینځمه هم یاره قسم دی که یې وینځمه هم پروت ستا د لاسو رومال هغسې دی څه که شوې تېرې بې له تا زمانې په تا مین کلیوال هغسې دی یو بله کیسه راته وایم چې مونږه بس زړونه ورکړي دي سرنګ نه راوړي ښکلي د ښکلو سره ګرځي مونږ ته پام نه کوي هغه چې وي به یې بغیر له تا نه ژوند نه کېږي هغه اوس غلې خوا کې تېر شي تش سلام نه کوي اخري دغه راته وایم چې یوه لحظه چې بې له تا شي زړه مې وار نه کوي راته په چغو جاړي تا غواړي قرار نه کوي په کومه ورځ چې په څنګ کې رقیب ووینمه په هغې ورځ مې ګوله زړه او مازغه کار نه کوي اوسني ښکلي ټول دوه ژبې دي د دې له وجې اوس یو عشق په معشوقې باندې اعتبار نه کوي اوس مصطفی د سینګار مکه ور سې پریښي اوس صبر شوی دی استاد ته انتظار نه کوي اوهو خدای خبر ما باندې څه چل شوی دی اوس چې ته راشي په ما چل نه کېږي مخکې مې کال کې چرته څکل به شراب اوس خو مې دوه ورځې بوتل نه کېږي ستا غم مې د زړه یار دی او ستا درد مې د سینې یار دی خو دا غربت مې هم د ډېرې زمانې یار دی سحر د چرسو ډک سرینګټ او ماښام د بنګو کنډول دا یو مې دروازې دی او دا بل مې د شپې یار دی تاسو خفه کېږئ ما زه ورسره ټوکې کوم ستاسو به امام وي خو زما د میخانې یار دی حضرت علي ګران ته خواست کوم چې راشي حضرت علي ګران د ټیم د کمی په وجه بس یو وړوکی شان غزل به سره شریک کړم دغه نشه غواړم په نیمه شپه غواړم دغه نشه غواړم په نیمه شپه غواړم وایه شروع که راته شا به ټپه غواړم نور خو څه نه غواړم خدایه هغه غواړم نور خو څه نه غواړم خدایه هغه غواړم چې راته رغاړې وځي دا حادثه غواړم درتلل اوس هر مازدیګر ستا په کوڅه غواړم او ګران به درځمه درله درنه به خوله غواړم باسط علي کاکا دغه شعرونو غوښتنه وکړه صدر صاحب چې نور په قلم څه لیکم غم پې د خپل زړه لیکم ای ښکلي مینه نه کوي بس دا پې پاخه لیکم دا د بېوسۍ کیسه ستا په دیواله لیکم اوس هم د رومال په ګوټ نوم لا د هغه لیکم نیغ راته صاحب ګوري اوس هر څه کاږه لیکم دغه دوه ملګري پاتې دي ملګري ډېر دي پروګرام به راغونډو د مونځ ټایم هم دی اعظم دي هم راغلي دي چې څومره ستاینه او مننه یې وکړمه دغه ملنګ ملګري له راغلي دي چې زه یې څومره هم ستاینه وکړم دا به کمه وي ډېر د لرې نه راغلي دي ټوله ورځ یې دلته تېره کړه د شعر نه به نه پاتې کېږي دغه ملګرو ته خواست کوم چې داسې ټورنمنټونه جوړېږي او زمونږ د شاعرانو چرته هم ضرورت وي نو مونږ ته به د شپې وایي انشاءالله راځو به دلته کې وکیل دیر رزاق صاحب ناست ډیر خو شاعر دی هغه خپل وخت ورکه میلمنو له
او حیران صاحب هم ناست دی هغه هم وخت میلمنو له ورکو الان کې زما خو بیج دی د شعرونو زه به ډېرې خبرې هم کوم او ډېر شعرونه به هم وایم ټولو ما له ټیم راکړه